السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درواخیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د کنیکټ شوي وای فای آیکن ور پټ کړئ. او دوستانو ګوره کله چې تاسو په خپل موبایل کې د یو چا وای فای ته کنیکټ شئ نو هغه ستاسو د موبایل په نوټیفیکیشن ایریا کې په نوټیفیکیشن بار کې معلومیږي ستاسو دغه وای فای ته کنیکټ یاست. نو په دغه ویډیو کې تاسو ته یو سټینګ درښیم که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا به تاسو په خپل موبایل کې وای فای ته کنیکټ یاست خو هیڅ چاته به هم نور معلومیږي چې تاسو اوس وای فای ته کنیکټ یاست او که نه یاست کنیکټه. نو ډیر خوندور سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو البته تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده کلین سټیټس بار. دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته او د دغه ویډیو په اخر کې به تاسو ته دروښیم چې دغه اپلیکیشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. نو ډیر اسانه د ګور تاسو د موبایل په سټیټس بار کې کتلای شئ چې دلته موږ سره د بلوتوث آیکن هم شته او د وای فای د کنیکشن آیکن هم شته. اوس که چیرې موږ خپل موبایل و هر چاته ورکړو نو د هغه سر په خلاصیږي چې د دې موبایل وای فای ته کنیکټ ده. نو اوس راځي موږ دغه د سټیټس بار ټوټل آیکن ور پټو د وای فای آیکن ور پټو د بلوتوث آیکن ور پټو. نو د لپاره به سمپل ګور لاندې کلین سټیټس بار بٹن ده دغه به تاسو آن کړئ. کله چې تاسو دغه آن کړئ نو ګور دوستان تاسو کتلای شئ چې موږ سره د بلوتوث او د وای فای آیکن پټ شو یعنی ټوټل سټیټس بار سره هغه پټ شو. نو لدې بعد چې تاسو خپل موبایل و هر چاته ورکړئ نو د هغه به سر نه په خلاصيږي چې د دې موبایل وای فای ته کنیکټ ده او کې نه ده کنیکټ. دغه رقم کوم چیرې د کلر چینجوي دوستانو دلته تاسو ګور رنگ مر چینجولای شئ. کله تاسو دغه کلین سټیټس بار اپلیکیشن خلاص کړئ دلته ګور یو اپشن د بیک ګراوند په دغه بیک ګراوند کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو بیک ګراوند ور چینجولای شئ. ګور اوس د سټیټس بار بیک ګراوند کلر سي د هغه چینج سو بلیک کلر ته واوښتئ. دغه رقم کلر سي مرکو سمپل په کلر باندې کلیک کوئ نو د خپل خوښ کلر هم دلته تاسو ور کولای شئ. نو دوستانو د دغه اپلیکیشن په سره تاسو په ډیره اساني سره ل خپل دوستانو سره د وای فای آیکن پټولای شئ. کوم چیر بیرته راوستل دغه اپشن به بیرته تاسو اپ کړئ نو ټوله به بیرته راشي. نو سره زه دوستانو زه تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډ طریقه درښیم چې دغه اپلیکیشن له تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ ځکه دغه اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته. د لپاره تاسو سمپل په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي کله تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ تعلیم seo.com/clean status. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ. نو کله تاسو د براوزر په سرچ بار کې تعلیم seo.com/clean status ولیکئ په گو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په گو بٹن باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو ته یو ویب سایټ خلاصي. تاسو به دغه ویب سایټ خلاصي نو دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ. لاندې تاسو ته دلته اوس ډاونلوډ بٹن درکوي. سمپل په هغه ډاونلوډ بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ او هغه اپلیکیشن به تاسو له دغه څخه ډاونلوډ کړئ. ګور دا ډاونلوډ بٹن ده په دې ډاونلوډ بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.